أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دې حصہ د آیت الکرسی کې دا الله رب العزت عظمت او کبریایی بیانوي چې دا الله تعالی کرسی دا اسمانونو او ځمکې ته پراخه ده، یعنی ځمکې او اسمانونو ته رسیدلې ده، د ځمکې اسمانونو نه غټه ده. یو حدیث شریف کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې اوو اسمانونو دا اوه اسمانونه دا په عرش او کرسی کې داسې مثال دی لکه څنګه چې په یو ډال کې اوه سکې پرتې، اوه سکې درهمونه، لکه څنګه چې په یو ډال کې اوه سکې پرتې، دغه شانتې د کرسی او د عرش او د اوو اسمانونو مثال دی. یو روایت کې داسې راغلی دی چې دا اوه ځمکې دا چې اسمان کې اولنی اسمان کې کېښودلی شي نو دا به داسې د دې داسې نسبت دی لکه په یو لوی میدان کې چې یو انډه پرته وي او دا اوه ځمکې او اولنی اسمان د دنیا دا که په دویم اسمان کې کېښودلی شي نو د دې داسې نسبت دی لکه په یو لوی میدان کې چې یو انډه پرته وي. او دغه شانتې اوه ځمکې اولنی اسمان دا چې په دویم اسمان کې کېښودلی شي او ورسره دویم اسمان بیا په دریم کې دغه شان نسبت به وي. او آخر دا چې دا اوه واړه اسمانونه او اوه ځمکې دا په عرش کې کېښودلی شي یا په کرسی کې کېښودلی شي نو دا به داسې ښکاري لکه په یو لوی میدان کې چې یو انډه پرته وي. نو دا د کرسی وسعت شولو. دی آیت کې هم فرمایل وسعا پراخه ده کرسیه کرسی د الله تعالی السماوات والارض ټولو اسمانونو ته او ځمکې ته. نو اوس بعضې خلک وایي چې الله تعالی په عرش کې دی او دلته کې لاندې نشته دی. نو عرش او کرسی خو دونه پراخه ده چې پای کې اوه واړه اسمانونه او اوه واړه ځمکې راځي، نو بیا څنګه داسې ویل درست کېږي. لکه مونږ دې مثال داسې ورکولی شو چې مونږ وایو چې دا غارمه چې دي دا صرف چې دی نو هغه په پاکستان کې شته او په سعودي کې نشته دی یا په هندوستان کې نشته دی. نو دا غارمه خو
هغه دلته کې هم لګي او هلته کې هم لګي، دواړه ځای شته. یعنې د دې نور دا رینج دا دومره سیوا دی چې دا دلته کې هم دی او هلته کې هم دی. داسې نه ده چې دلته کې شته جو هلته کې نشته او که هلته شته دلته نشته. نو هلته کې هم شته او دلته کې هم شته او دغه یو نور دی، ځکه چې د نور رینج ډېر زیات سیوا دی. نو دا په پوره دنیا باندې خور دی، هر ځای شته. دا خو ډېر وړوکی مثال دی. او یا مونږ ووایو لکه یو کس مونږه په دینه په نور واضح مثال سره پوه کوو، نو داسې ووایو چې که یو کس ووایي چې بای پاکستان چې دی دا په تاڼه کې شته او په سیند کې نشته دی، نو دا خبره نه صحیح کېږي، ځکه پاکستان دونه لوی دی چې هغه په سیند کې هم دی او په بلوچستان کې هم دی، په پنجاب کې هم دی او په KPK کې هم دی. پاکستان لوی دی. که مونږ ووایو چې پاکستان په بنګلادیش کې نشته یا په انډیا کې نشته، دا صحیح ده، ځکه چې پاکستان دونه غټ نه دی چې هغې ته شامل شي. لیکن که مونږ ووایو چې ایشیا براعظم چې دی دا په پاکستان کې هم دی او په بنګلادیش کې هم دی او په هندوستان کې هم دی، هلته هم دی او دلته هم دی، نو دا صحیح ده، ځکه چې دا براعظم دونه وسیع دی چې دا دې ټولو ته شامل دی. نو دغه شانتې ذات د الله تعالی چې دومره وسعت هغه عرش او کرسی لري، نو دغه ذات د الله تعالی دا اسمانونو او ځمکې ته شامل شولو. نو دغه زد لګول یو خبره دی دغه پورې کولی. وس استوا علی العرش چې دی قرآن پاک کې راغلی ده، درسته صحیح ده، لیکن عرش او کرسی وسیع دی اسمانونو ته او ځمکې ته. نو دا ویل چې یاره دا په اووم اسمان له پاسه عرش دی او هلته کې الله تعالی شته او بیا لاندې نشته دی، نو دا بیا دغه شان دی یو د ناپوهۍ خبره شوله، ځکه چې د هغه دومره عظیم ذات دی چې دا کم شیزونه مونږ یادو دا ډېر واړه شیزونه دي. نو فرمایي وسعه پراخه ده، شامل ده، کرسیه کرسی د هغه السماوات ټولو اسمانون ته والارض او ځمکې ته ټولو ته شامل ده. ولا یعوده او نستړی کوي دلره حفظهما حفاظت د دې دواړو د اسمانونو او د ځمکې دا حفاظت، دا انتظام، دا چلول، دا خو ټول د الله تعالی په قدرت سره چلیږي. یو پاڼه چې هغه په یو ځنګل کې په یو ونه کې دا ورارتاویږي، نو دا پاڼه د الله تعالی په علم کې ده او دا چې راتاویږي دا د الله تعالی په حکم سره راځي او دا په کم مخ لګي دا هم د الله په علم کې ده او د الله تعالی په حکم سره کیږي. اوس زمونږ څه مجبوج خو ډېر وړوکی دی، هغه خو دې ته رسي نه، دا مونږ صرف ویلی شو، شاید چې زمونږ په هغه څه مجبوج کې نه راځي. نو فرمایي چې نستړی کوي دلره حفاظت د دې دواړو د اسمانونو او د ځمکې دا انتظام چې کم چلیږي دا دلره نستړی کوي. وهو العلی
او هغه اوچت دی یعنی اوچت شان والا دی او عظیم ډیر لوی دی ډیر عظمت والا دی لا اکراه نشته دی زبردستی فی الدین په دین کې مخکې آیت الکرسی کې د الله رب العزت د عظمت بیان وکړلی شو د الله رب العزت عظمت بیان شو نو اوس فرمایي چې د الله عظمت او د دین اسلام حقانیت دا واضح دی دا گمراهی او هدایت واضح دی په دې کې هغه څه اشتباه نه ده پاتې حق او باطل بالکل صفا دي نو چې حق او باطل صفا شولو هدایت او گمراهی واضح شوله عظمت د الله تعالی ښکاره دی او حقانیت د اسلام واضح دی صفا دی نو د په اسلام قبلولو کې زبردستی نشته دی چې ته په یو کس باندې په زور اسلام قبول کړي بلکې الله تعالی حق او باطل هدایت او گمراهی ښکارا کړی ده نو زبردستی نشته دی که یو سړی وس هغه اسلام قبلې او که کفر قبلې په عقیده کې زبردستی نشته دی که ته د یو سړي په سر باندې توره کېږدي چې کلمه ووایي هغه کلمه ووایي دغې ته مسلمانېدل وایي نه ځکه چې د کلمې تعلق د ژبې سره نه دی د کلمې تعلق خو د زړه سره دی تصدیق قلبي سره دی نو په توره باندې خو تا اقرار باللسان کولی شي او تصدیق قلبي نشي کولی او په ایمان کې بنیادی رکن تصدیق قلبی دی نو فرمای لا اکراه زبردستی نشته دی فی الدین په دین کې یعنی د دین په قبلولو کې زبردستی نشته دی یو سړی کافر دی بس دی کافر تا هغه په زور نشي مسلمانولی البته تا دعوت هغه ته ورکولی شي او تا هغه ته ښه خبره کولی شي لیکن په باندې په زوره باندې دین قبلول عقیده بدلول دا نشته دی ها یو کس ایمان قبول کړی دی اسلام قبول کړی دی نو بیا په اسلام کې دننه زبردستی شته دی یعنی یو سړی اسلام قبول کړی دی ایمان راوړی دی نو بیا اسلامی هغه حکومت په مونځ نه کولو باندې د ده نه تپوس کولی شي بیا که چېرې دی یو مسلمان ته تکلیف ورکوي یو مسلمان د قتل کو نو دی په بدلل کې به دی قتل کیږي د غلا وکړله دته به د هغې حد جاري کیږي نو په اسلام قبلولو کې خو زبردستی نشته دی البته که د اسلام قبول کړلو نو بیا بعضې احکامات داسې دی چې د هغې په پرېښودلو باندې په ده باندې به زبردستی کولی کیږي نو په دین قبلولو کې زبردستی نشته دی او په دین قبلول نه پس د دین مخالفت کول پای کې بیا زبردستی شته دی قد تبین الرشد یقینا واضح شوی دی هدایت من الغی د گمراهی نه هدایت او گمراهی واضحه ده نو بس د هر چا خپله خوښه ده څوک هدایت غواړي څوک گمراهی غواړي فمن نو هغه څوک یکفر چې د انکار وکړو بالطاغوت د شیطان نه طاغوت
څه ته ویلی کېږي په دې کې ډېر اوږد تفصیل دی هغه تفصیلات مونږ نه ذکر کوو البته هر هغه شی چې د الله تعالی په مقابله کې راځي یعنی غیر الله هر هغه شی چې هغه یو کس د الله تعالی د تابعدارۍ نه منع کوي هر هغه شی چې د الله تعالی د نظام په مقابله کې راځي هر هغه شی چې هغه د الله تعالی د عبادت په مقابله کې راځي دې ته طاغوت وایي نو او دغه شانتي شیطان ته هم طاغوت ویل کېږي نو فرمایي چې د الله او د دین اسلام په مقابله کې هر شی دا طاغوت هغه یعنی طاغوت دی نو فرمایي فمن نو هر هغه څوک یکفر چې د انکار وکړو کفر وکړو بالطاغوت د شیطان نه انکار وکړو د غیر الله نه انکار وکړو ويؤمن بالله او په الله ایمان راوړو فقد نو یقینا استمسکا د ولګېدلو د ونختلو بالعروة الوثقا په مضبوطه کړۍ پورې یعنی ګویا چې دلته کې مثال ورکړی دی د دې دنیا د یو کندې سره د یو هغه سمندر سره چې د برې نه کړۍ را زوړندې شوي دي او څوک یوې کړۍ ته لاس اچوي څوک بلې کړۍ ته لاس اچوي او دا کړۍ چې د دې پته نه لګي ځینې ډېرې زیاتې کمزوري په ټخ سره وشلېږي ځینې ګینټه پس وشلېږي ځینې چې نو هغه لږ وخت والي بیا وشلېږي لیکن یوه کړۍ پکې داسې ده چې هغه ډېره مضبوطه هم ده او کم کس چې دا کړۍ ونیسي نو دا کړۍ دا سړی د دې علم نه او د دې کندې نه وباسي او د محفوظ ځای ته رسوي نو دغه کړۍ ته هغه کړۍ د اسلام ویل کېږي نو فرمایي چې چا انکار وکړو د شیطان نه او په الله ایمان راوړو نو د ونختلو په مضبوطه کړۍ پورې لن فصام لها چې نشته دی شلیدل دغه کړۍ لره والله سمیع علیم او الله تعالی اوریدونکی دی علم والده هر څه الله تعالی اوري او هر څه باندې عالم دی وسع فراخ ده کرسیه کرسی د هغه السماوات اسمانون ته والارض او ځمکې ته ولا یعوده او نستړی کوي دلره حفظهما حفاظت د دې دواړو وهو العلی او هغه اوچت دی عظیم لوی دی لا اکراه نشته دی زبردستی فی الدین په دین کې قد یقینا تبین واضح شولو الرشد هدایت من الغی د گمراهینا فمن نو هغه څوک یکفر چې د انکار کوي بالطاغوت د شیطان نه ویؤمن او ایمان راوړي بالله په الله باندې فقد نو یقینا استمسکا دا ونیوله بالعروة الوثقا کړۍ مضبوطه لن فصام چې نشته دی شکېدل لها دې لره والله سمیع علیم او یقینا الله تعالی اوریدونکی دی علم واله دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل کولو توفیق راکړي
وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.